قدرمنو د رحمان بابا د مړینې پر کال باندې سره غږیږو. زموږ په ادبیاتو کې چې کوم بحث مخکې ورباندې سوی دی، نو غواړم چې نوي لوستونکي چې دي هغه هم په دې خبر سي چې زموږ دغه قدرمن شاعر چې دی په کوم کال مړ دی. وجه هغه د پټې خزانې عددي تېروتنه ده چې بیا یې بحث پیدا کړی و، او د یونس بابا چې کله دیوان پیدا کیږي نو د هغه په دیوان کې یو مرثیه راغلې ده چې د رحمان بابا د مړینې کال موږ ته راښیي. یونس بابا څنګه شاعر دی، د هغه په شعرونو کې کومې معماوې راغلي دي، دا به پر هره معما باندې خپل پروګرام کوو. زموږ چې دلته کوم مقصد دی هغه د رحمان بابا مړینه ده، او دا د په خپل شعر کې په معما کې هم راښولې ده. او استاد رشاد چې دی دا بیا عبدالشکور رشاد دا حل کړې ده. په څه طریقه یې حل کړې ده پر دې باندې زه تاسو ته غږېدلی یم. نن د هغه پروګرام درېیمه برخه له تاسو سره ګډوم او کوشش کوم چې اسانه سي. تاسو بیا یاد لرئ چې کوم شعر ما د یونس بابا هغه تاسو ته ویلي و چې دا په معما کې راغلی دی. تېر دوه پروګرامونه چې دي هغه په معما کې دي. نن چې بیا د هغه شعر کوم شکل زه تاسو ته وړاندې کوم هغه په تاریخي ماده کې دی. یعنی کوم خلک چې په معما او په تاریخي ماده پوهېږي هغه تعریف نه غواړي. دا چې کله بیا نور څېړو نو بیا به زه تاسو ته سر در خلاص کړم چې دا په څه طریقه باندې کیږي. خو شعر هغه دی، درېیمه برخه ده، سرلیک یې هغه دی رحمان بابا په کوم کال مړ دی، او شعر هم هغه دی له رحمانه فیضیاب عبدالرحمن شه چې له دې سرایه په نوي سرای مهمان شه. تېر دوه پروګرامونه موږ د معما له لارې حل کړي وو، نن یې د تاریخي مادې له لارې حل کوو چې د ابجدو په قیمت باندې موږ د رحمان بابا د مړینې کال چې دی دا راباسو. مصره چې ده هغه زه تاسو ته در ښکاره کړم، هغه دا ده له دغه ځایه واخلې تر دغه ځایه پورې دا ټوله مصره چې ده چې له دې سرایه په نوي سرای مهمان شه، دا موږ په زړه املا کې داسې نه ده، بلکې په زړه املا کې چې داسې لیکل کیږي، نو له دې څخه دا دې داسې لیکل کیږي. ځینې شیان چې دي هغه اوس بدل دي، دا په هغه زړه املا کې لیکو. تر ټولو د خوند خبره او د بیس خبره دا ده چې زموږ یو توری دی لهجوي، په دې کې هغه دغه نوی توری، د نوي توري چې کوم شکل دی هغه زموږ په عامه وینا کې خو نوی دی، خو استاد رشاد وایي چې دا په ځینې لهجو کې په غیر مستقیم حالت کې دا داسې نوی ویل کیږي. نوی ځینې پښتانه په خپله لهجه کې دا توری داسې وایي. نو له دغه شکله څخه په دغه تاریخي ماده کې چې دی موږ یې باسو، بلکې دا رنګ یې سمرو. نو فرق څه پکې راوځي؟ د یوې یې پر ځای دوې یې چې دي هغه پکې راځي، نور یې هغه شی دی. نو دا د استاد رشاد دا شک دی چې ښایي یونس بابا دا شعر چې دی په دغه آواز او صوت کې ویلی په نوی باندې، نو بیا یې د دې وزن را ایستلی دی. نو زه تاسو ته اوس حل کومه. نو دا مصره بیا داسې جوړیږي چې له دې سرایه په نوی سرای مهمان سو. وزن نه خرابوي، خالي د یوې یې زیاتو پکې راځي، له دې شکله څخه د رنګ تبدیلیږي. نو چیسې ده له دې سرایه په نوي، یعنی موږ ټوله مصره اوس دا دویمه یې وه، اوله نه دغه مصره دا سمرو. له دغه سره زموږ کار نشته، ځکه چې مخکې معماوې وې، نن تاریخي ماده راباسو. نو تاریخي ماده په دا ټوله مصره کې لټوو او داسې لیکو. دا د ټوله مې لیکلې ده. نو چې درې هې پنځه د دوی چې د اته قیمت راوځي، له درس لام هې پنځه دا پنځه درس راوځي. دا دې په زړه املا کې دا شکل دی، دال څلور یې لس ورلس یې دغه راوځي حساب. سرایه سین شپېته ری دوه سوه الف یو یې لس هې پنځه له دغه څخه دوه سوه شپږ اویا جوړیږي. په چې موږ وسمېرو عددو ته یې واړو په ابجدو کې پې چې ده په عربي کې نسته، نو د بې په قیمت یې واخو دوه هې چې ده
پنځه دا اووه راوځي. نو یې چې دی نون 50 واو چې دی 6 یې 10 یې 10 له دې څخه 80 راوځي. ترګردو چې زموږ کار راکوي په دا مصره کې هغه دا توری دی چې دا یې 2 واره یعنې غبرګه پکې راولو. سری سین 80 ری 200 الف یو یې 10 دا جوړیږي 271. میمان توری میم 40 هې 15 میم 40 الف یو نون 50 دا 106 درس جوړیږي. ش توری چې دی دا یو خبره یاد لرئ چې په اوسنۍ املا کې چې دی ش نه لیکل کیږي بلکې شو لیکل کیږي. نو موږ دا هم نه لیکو بلکې موږ هغه زړه املا چې ده هغه دلته شمیرو په و باندې نه په ه باندې شمیرو. نو شین 300 ه 15 دا جوړیږي 315. نو اوس چې موږ دا ټول عددونه راواخو 8 15 درس 14 240 اوه 80 201 116 او 315 دا چې موږ سره جمع کو نو له دې څخه 1128 راوځي. دا د رحمان بابا د مړینې دریم حل سوی کال دی چې په دغه شعر کې موجود دی او دا ټوله مصره چې ده دا موږ په ابجدي قیمت باندې راوړې ده. خالي دغه یو بدلون پکې کړی دی. نو دا د پښتنو د لهجې له جوره دغسې کیدی سي. نو دا له شکه وتلی چې دی بیا په دغه شعر کې دننه د رحمان بابا د مړینې کال چې دی موږ ته راښکاره کوي. تاسو له دې اندازه کوئ چې یونس بابا څنګه شاعر تیر سوی دی او د دغه یونس بابا په دیوان کې بیخي ډېرې معماوې راغلي دي. پر دې باندې به هم سره غږیږو.